بس کیمپ کې را ټوله فیملي 11 کسان بس یې رانه اوچته کړه ولاړو دلته کیمپ کې یو شپه مه کړه بس بیا دلته راډیپورټ کړو سامان هلته خپل پردی نشته ځمکه نشته بس سامان هم هلته پاتې شو هر هلته پاتې دلته د کوم ځای یاستئ دلته همنګه د لغمان ښه او خپلوان هم دلته نشته د کوم ځای یاستئ لغمان د لغمان کې څوک نه پیژنې خپلوان هم چیرې نه نشته خپلوان دلته یا ماماګان مې وه د خدای پاک وبخي بس د حماسونو وطن ښه نو اوس 15 ورځې کېږي دلته پراته سو چېرته به ځئ بس پته نه لګي به چې بس حکومت څه وایي مور پرېخوسته بچی بوته او بچی پرېخوسته مور یې بوته که نه که چېرته سټیلن هغه ټي وي کې هغه دغه راځي ځناور راځي که نه هغه زمری راسي او اوسۍ پسې راسي یا بچي ته څه نه وایي که نه نو دې پنجابیانو موږ سره دونه ظلم وکړو دونه چې مور یې بوتله او بچی یې پرېخوسته او بچی بوته مور یې پرېخوستله لکه ما کوروالی بوتله بچنګورې مې بوتله پلار مې بوته ډیپورټ کړو دلته راولېږل بېرته روزګار هم دقسې پاتې سو ګاډی موټرسایکل چې ماشومانان به او زنانه به وي داسې ماشومانان یې اوچت کړل کومه چې دغسې ماشومانان داسې ماشومانان یې اوچت کړل داسې ماشومانان یې پرېغوستل زمونږ ګاونډیان وو داسې ماشومانان یې پرېغوستل دوه یو د ماشوم یو د ماشومه او زنانه وو کوم چې ورونه وو والد صاحب یې هغې اوچت کړل ټول یو میاشت او 10 ورځې تېرې کړې کیمپ کې نو که هغې کې موږ وګورو نو 6 زره نه ډېره بره کسان وو هغې کې زنانه ماشومانان سپین ګیري ځوان هغه ټول په هغې کې شامل وو بټۍ کې خښتې اچوی ټیکهداران وو هغه موږ ته ویل چې که سبا ول موږ ذمهواران نه یو بس د شپې چاپه راغل بس بچي مې ترې سیټه کړه او څوک یې دغه که ښځه او که نه ټول یې بوتله نور خلکو ښځې او سړي ټول بس څوک یې په کور کې ګرول بس بوته بیا سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو نن د 8مې ورځې دپاره تاسو ګورئ زموږ دا ځوانان او په لاسو کې ډوډۍ د پاکستان څخه په زور او په جبر باندې راایستل شوي هیوادوالو دپاره د میلمستۍ او د ستړي او د هرکلي انتظام سره ډوډۍ ورته ورکوو اوبه ورته ورکوو او انشاءالله تعالی خیمه په خیمه باندې به ګرځو چې تر څو دغه هیوادوال چې اخوا ځورېدلي دي کړېدلي دي او دوی خپل هیواد ته پناه راوړې ده او سړی باید په خپل هیواد باندې یوه تکیه وکړي یو باور ورباندې وکړي اعتماد ورباندې وکړي خوشبختانه قمر بنسټ او دلته په داخل د هیواد کې چې څومره خیریه نهادونه دي خیریه ادارې دي دولت دی ټول په یو خط باندې په همدې خاطر باندې ولاړ دي چې زموږ هیوادوال راځي او د دوی خدمت وکړو دوی ته خوشحالي ورکړو او د دوی تر څنګ ودرېږو په کوزه پښتونخوا کې او یا په پنجاب او په نورو سیمو کې چې چیرته هم زموږ افغانان ورونه اوسېږي په ټولو باندې مو غږ دی چې راځئ خپل هیواد ته راشئ نور بس کې ده چې مهاجرت دی او پردی وطن دی ونیولو بندی نه کړو او تاسو د فشار د آلې په ذریعه باندې زموږ په خلاف باندې استعمالوئ راځئ دا وطن دلته د ژوند امکانات شته وبید وی ژوند ممکن دی راځئ دلته به سره چې هر څه انشاءالله تعالی سره به نیمو سره به خورو او ژوند به کوو نو زموږ د ټیم د ځوانانو ته ټولو ته د الله تعالی خیر ورکړي او انشاءالله تعالی په تورخم عمري کم کیو د توزیع لړۍ مو روانه ده او تر څو پورې چې زموږ هیوادوال راځي تر هماغې پورې به تر څنګ ولاړ یو او خپله سینه به مو ورته خلاصه کړي او پراخه کړي ډېره زیاته مننه د جلال اشنا زړګی قربان تعالی ته زړګی د جلال اشنا دستان لتا قربان وطن جانان وطن خی شکر د خدای فضل لګي څنګه راغلی بس راغلو داسې پاکستان حکومت ډېر سخته هغه را سره راخیستې وه ظلم ډېر ظلم یې دغه کړی او زما دا خواهش دغه ده که نه چې مسلمان سړی داسې هېڅکله هم نه کوي که نه که کافر هم هغه هم داسې نه کوي که نه وکړه دسره کیسه راته مور یې پرېخوسته بچی یې بوته او بچی یې پرېخوسته مور یې بوته که نه که چېرته سټیلن هغه ټي وي کې هغه دغه راځي ځناور راځي که نه هغه زمری راسي او اوسۍ پسې راسي یا بچي ته یې څه نه وایي که نه نو دې پنجابیانو موږ سره دونه ظلم وکړو دونه چې مور یې بوتله او بچی یې پرېخوسته او بچی یې بوته مور یې پرېخوستله پینډۍ نه راغلی ته یې نیولې وې څنګه ته خپله کیسه وکړه تا سره یې څه وکړه
لکه ما کوروالی بوتله وړه بچنګورې مې بوتله پلار مې بوته ډیپورټ کو دلته راولېږل بیرته روزګار هم دقسې پاتې سو ګاډی موټرسایکل پیسې هر څه مې بل یو ورور مې هغه سره شین کاړو هغه مې هغه ته پرېښوسته او مطلب لکه جیل کې سړی بندي دوی خو کله کله وایي چې اسلامي ورورولي ده که نه نو دې وخت کې اسلامي ورورولي چېرته وه چې ته زنانه نیسې څنګه وایم دو کله کله وایي چې اسلامي ورورولي ده بیا یو زنانه نیول دا په اسلام کې شته لکه اسلام کې خدا نسته را که نه ګوره چې ماشوم یې که نه ماشوم ته مطلب تا د کافر هم څه نه وایي زنانه ته هم څه نه وایي که نه دوی ماشومان پنجابیان داسې ماشومان یې بوتلل دا د دا ماشومان یې بوتللي وو داسې ماشومان یې بوتلي دي ښه نو یعنې کاکا دومره دردمند دی زړه کې ډېرې خبرې دي چې زنانه او هر څه ترې بوتلي خپل وطن ته چې راواوښتې خپل وطن ته چې راوختم توبه نعوذ بالله ما زه جنت ته رالم جنت ته دومره خوشحاله یم دومره که نه ځان چې نه پیدا سوی یم زه ماشاءالله غاړه راکړه راته غاړه راته راکړه اوس هغه خلک چې اوس هم هلته پراته دي په دې تمه چې موږ باندې به رحم وکړي پرې به مې د هغو ته څه پیغام لري څه ویل ورته لري غونډ به راځي انډیواله یو به هم نه پاتې کېږي که نه اوس موږ مهاجر دغسې حساب لکه موږ مهاجر حساب دی ګډو که ګډو به راسي او بچیو ته دغسې منډې ور واخلي که نه اوس دغه حکومت چې کوم دی څومره حکومتونه رالل مهاجر یې رانه وصل دغه حکومت معلومېږي چې دا صحیح حکومت دی او صحیح دغه ما ورته سلامي دی چې یار موږ غوڼ مهاجر یې راوستو الله دې غوڼ مهاجر موږ خپل وطن باندې ډېره مننه زموږ د ټیم ملګري راغلي دي سره تاسو څو کسان راغلی چې موږ تاسو د ماښام دپاره ډوډۍ درکړو ستاسو هرکلي دپاره راغلي غالبا موږ داسې یو 20 کسان راغلي 22 کسان عبید ورور رحمان ګله ډوډۍ راواخلې راځئ درته دا امن سولا راوړه طالب جان وطن افغانستان وطن جانان سلام علیکم ستړي مشئ جوړ په خیر طبیعتونه ښه دي کلاري ده شکر صحت دې ښه دی د کوم ځای څخه راغلی منګه ورالو ټکسلانه پنډه سایډ نه ها کله راورسېدې دلته هم دا 4-5 ورځې وشوې 4-5 ورځې کېږي چې دلته پراته هستئ څنګه راووتلې د هغه ځای نه د راتګ یو کیسه راته خپله وکړه دلته نه بس شپې پولیس راغلی 2 بجې د شپې 2 بجې پلار هم تللی اجتماع ته اسلام آباد ته بس هلته چې رالو پولیس راغله وایي راځئ وایي دواړه ما او زما مشر ورور اوچت کړو لاړو تاڼې ته یې بوتلو بس شپه یې راباندې وکړه شپه سبا شوه تره او پلار مې راغی وایي راځئ نوره فیملي هم زموږ اوچته کړه بس کیمپ کې راباندې ټوله فیملي 11 کسان بس یې رانه اوچته کړه ولاړو دلته کیمپ کې یو شپه مه کړه بس بیا دلته راډیپورټ کړو سامان هلته خپل پردی نشته ځمکه نشته بس سامان هم هلته پاتې شو هر څه هلته پاتې دلته د کوم ځای هستئ دلته همنګه د لغمان ښه او خپلوان هم دلته نشته د کوم ځای هستئ لغمان د لغمان کې څوک نه پیژنې خپلوان هم نه نشته خپلوان دلته یعنې هغه مې ماماګان مې د خدای پاک وبخي د جلالي ښه نو اوس 15 ورځې کېږي دلته پراته هستئ چېرته به ځئ بس پته نه لګي به چې بس حکومت څه وایي یعنې دا په یو نامعلومه مسیر باندې به دوی رواني 15 ورځې په دې خیمه کې تېرې کړي دي نو 15 ورځې به نور هم تېرې نو داسې مشوره هم نه ده کړې چېرته به ځئ په کور کې که نه په خیمه کې اوسېږئ دا بس پته نه لګي یا پلار راشي که نه بیا به ګورو څه وایي څه نه ښه داسې تاسو په کور کې نه وایي چې یو سړی یو ځای کې ډېر وخت تېر کړي بیا د کور وران شي په زور ورته کډې ور په شا کړي دلته بس بچپن هر سال ته تېر شو دلته بس رالو دا ځای هم وکتو هم بس څه احساس وکړو دلته خو خیر دی دا کم دی خیمې دي که نه دلته د خلکو رویه در سره څنګه ده دا ښه صحیح دی قدر کېږي که نه روډی موټر څه په ټایم را رسوي ښه خدمت مو کېږي موږ خو تاسو ته راوړي دي دا خو شپږ خوراک د شپږ کسانو برخه ده څو کسان ته تاسو موږ 11 کسان یو چې 11 کسان هستئ ته منډه وروره 2 پدستي که نور هم راوړه د حماسونو وطن څنګه چل دی وراره تا څه ویلې ما ته ما ویلې سبا یې راسې دلته زمونږ ګرځېدل هلته لاړو هلته ډوډۍ پسې ورغلو هغه ویلې چې ماښام ته راځي او هغې ویلې ماښام ته راځي بیا موږ د هلته پاتې شولو بیا اوس ښه دی دغه دی اوس زموږ ټیم راغی که نه سره د ډوډو د ښه قابلي پلو نوم خو دې اورېدلی که نه بس سره د کابل کومه یوه خیمه ده ستاسو ښه نو راځئ تاسو ښه دا ستاسو خیمه ده خیمه کې څو کسان هستئ
اته کسان سه ملک صاحب دو د اتو کسان ډوډۍ ورته ورکړي دستا پالون کیو مونگا دستا روزون خیر طبیعتونه مجازونه ستړی مو شو لکه جوړ په خیر طبیعت هم ښه دی وروره خاص دی څنګه چلی طبیعتونه ښه دي که لري ده ښه موږ خو ډوډۍ هم راوړه نوي نوي راغلی که څه وخت راغلی موږ پرون راغلي پرون راغلی پرون او د کوم ځای څخه راغلی موږ اسلام آباد نه رالو اسلام آباد کې اوسېدلی دغه کیسه که راته وکړې په څه شکل باندې راویستلی شوی نو که وګورو زه په د اختر نه 10 ورځې مخکې ځای نیولی وم ها د اختر نه 10 ورځې مخکې په روژه کې او پنډۍ کې نیولم چاندي چوک کې او زه چې ریپورټ کړم د هغې نه وروسته زما د ورونه زمونږ فیملي وه هغه سره لکه ډېره سختي په دې وه چې بیخي نور زمونږ ټیم هلته نه تېرېده د شپې به په کورون راواخېدل زنانه به وي ورور سړي به دا یې نه کتل چې دا زنانه دي یا سړي دي همداسې به یې اوچتول ماشومانان په اسلام کې د شپې په کور باندې اوښتل مولین څه وایي چې شته نه نشته د شپې په کور باندې په دښمن په کور به شپې نه وړې نو باقي او چې بیا څوک راځي تا سره اوسېږي دلته کلونه کلونه تېر کړي دا نه کول پکار څنګه چې کورونه باندې وروختل بیا څه کوو چې ماشومانان به زنانه به وي داسې ماشومانان یې اوچت کړل کوم هسې دغسې ماشومانان داسې ماشومانان یې اوچت کړل داسې ماشومانان یې پرېغوستل زمونږ ګاونډیان وو داسې ماشومانان یې پرېغوستل دوه یو د ماشوم یو د ماشومه او زنانه کوم چې ورونه وو والد صاحب یې هغې اوچت کړل ته ټول زنانه یې بوتلې او زنانه یې اوچت کړې صرف دوه ماشومانان په کور کې بچو سکول له تلي مکتب له او د مکتب دوه مې ورته ویل چې صرف مکتب له تلي دونه انتظار وکړي چې مکتب نه راشي هغو انتظار نه وکړ ماشومان د مکتب نه راغلو کور ته د دوه به څه حال و دغه حال و ټول ماشومانانو ژړلې په ژړا باندې چې زما مور پلار چېرته دي د مور پلار په کیم کې وو هغوی نیولي او هغې نیولي هسې بیا لکه دا خلک وایي چې موږ تاسو مسلمانان یو که نه کله چې پې زور راشي هغه خو که وګورو که نه مسلمانۍ کې څه وی په وګورو که نه په خوله باندې خو ټوله کلمه وي خو هغه عمل پرې نه کوو بیا بالکل عمل پرې به دې نه کوو چې یو مسلمان د بل مسلمان سره ښه سلوک وکړي لکه څنګه چې وګورو دلته کې که عوام دی که حکومت دی که دولت دی موږ سره ښه مرسته کوي او ښه لکه موږ تدابیر موږ ته ښه ډېر نیولي دلته خو درته انشاءالله تعالی عوام به هم راځي دولت به هم راځي ښه دا ستاسو خپل وطن دی زمونږ سینه به پردو ته انشاءالله تعالی خلاص وي نو چې خپل وطنوال خو راځي هغه هېوادوال چې لکه تا خو دا کیسې خپله ولیدلې هغه هېوادوال چې اوس په دې نوم پراته دي چې زه کېدی شي موږ پرېږدي هغو ته څه وایي ډېره مشکله په دې ده چې که وګورو که نه ما خپله پکې یو میاشت او 10 ورځې تېرې کړې کیم کې نو که هغې کې موږ وګورو نو 6,000 نه ډېره بره کسان وو هغې کې زنانه ماشومانان سپین ږیري ځوان هغه ټول په هغې کې شامل وو اوس خبره دا ده چې څومره د غږومه سړی دردمن کېږي ولا په ما باندې بیخي ستا د خبرو سې اغېزه وکړه الله تعالی دې رحم وکړي په ګاونډ کې چې څومره زموږ هېوادوال دي راځئ راشئ دلته خپل وطن کې انشاءالله تعالی ژوند خو ممکن دی زه دا یو پیغام ټول افغانانو ته ورکوم چې کوم په پاکستان کې ژوند کوي نو په را دې شي ښه سلوک دی هلته کې خلک وي لکه طالبان داسې طالبان هغسې دي خو زه چې راغلی یم الحمدلله شکر په دې وباسو چې وروسته پورې موږ سره چا نه بېزتي نه ښه نه بد دا موږ سره نه دي شوي ښه دار یو نه خوشحاله ښه هر څه انتظام یې موږ ته نیولی دی دلته بس الحمدلله الحمدلله اوس تاسو په خیمه کې ستاسو فامیل څو کسان دي چې موږ ته ډوډۍ درکړو 15 نفر 15 نفر واله که یو دوه خلطې نور هم راواله هغه ځینه یو دوه خلطې راوړې واله که ښه بس دا واخلې نوره ورګه یو دوه پلسټیک درته نور هم راوړي جانان جانان وطن افغانستان وطن